زما د سر نه بالښت واغستو، ما نه چټۍ واغسته، زه په فرش باندې په ځمکه باندې شپه ما تېره کړه. زه غریب سړی یم، د دغې سره د دغې سختو سره زه عادت یم. زه به دا ووایم نه نه نو موږ ګوره موږ نه په خپله دهشتګردي منو. د کیسانانو د کومه ستونزه چې په 1991 کې مخې ته راغلې ده، هغه تاوتریخوالی اوس هم د خانانو د مزدورانو ترمنځ چلیږي، اوسه پورې څه په ډاګه رنګ رانوړو. څه فکر کوئ چې کوت په کوت او چورلي دي؟ موږ مسافرو تل په لار جامې اغوستې دي. سلامونه او احترامات قدرمنو، زه سیام خان یو وارې بیا ستاسو په درانه چوکړ کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو، دا شیبې په تنګي کې د ډېر محترم فیاض صاحب څوک چې زموږ سره د شمالي اشنغر یو پیاوړی او کلک اواز دی، د دغه ځپلي د دغه تبجنې خاورې غږ خلکو ته بدرګه کوي. ډېر تکړه دغه څومره چې زموږ د پښتنو ستونزې دي، مسلې دي، دغې ته ډېر په کلکه باندې ملا تړې ده. محترم را سره په نننۍ خپرونه کې ملګری دی، یو شمېر پوښتنې به لرو. سر تاسو ته په مرکه کې ستړي مه شئ، په خیرالۍ و. ډېره مننه، مهرباني ستاسو مو قدرمن شئ، ودان اوسئ چې موږ له راغلئ او موږ سره مرکه وکړو. خوشحاله شئ، ګېډۍ مننه چې موږ سره خپل غږ شریکوئ. سر که دا راته ووایئ، تېره ورځ موږ په سوشل میډیا د لارې خبر شو، په پېښور کې یوه لویه شخړه رامخې ته شوې وه، بیا پکې تاسو جیل ته هم لاړئ. له بده مرغه خلکو چې کوم احساسات وو هغې د ټولنیزو رسنیو د لارې را بهر کړل. څه شوي وو که موږ سره بیا تکرار کړئ؟ اصل کې داسې مسله وه چې هغه په سوشل میډیا باندې هر څه شته دی. زمونږ مورکۍ بیماره وه، موږ هسپتال کې بیا واپس کور ته راتلو، نو په هغې کې بیا موږ نه یو کسټم چور ګاډی به مخکې وروسته کېده، نه نمبر پلیټ و، نه ښه و نه بد و. بیا یې چې شیشه ښکته کړه، ویل چې زه پولیس والا یم، اصغر نوم یې تاڼهدار و د یکه توت. هغه وویل چې یاره ته سرکاري ګاډي کې او دا څنګه ګرځي او تا سره ټوپک څنګه دی؟ ما چې زه د هغې نه مخکې مې ورته ویل تحصیل تنګي چیرمین یم، د ډي پي او سره خبره وکړئ، د ډي اس پي سره متعلقه زموږ خبره وکړئ چې په سالار څنګه سړی دی. ویل چې دا محرم دی. نو محرم دی خو ته به مشکوک سړی نیسي. ما سره سرکاري ګاډی دی، پلس زه د تحصیل چیرمین یم. دلته که ما څومره ووټ اخیستی خو د 1.5 لاک خلکو نماینده یم زه. 1.5 لاک خلک چې تا ته تصدیق وکړي چې دا سړی ښه سړی دی، نو دې کې محرم او د دغه څه خبره ده. خو چونکې موږ د غریبي طبقې سره زما ګناه صرف دا ده چې زه غریب وم او زه پاس شوی یم، دا سیټ هم ګټلی دی، نو دا موږ باندې د ډېرو خلکو نه پیرزو کېږي. بعضې خلک په هغه دغه کې موږ نه هغه سیاسي انتقام علي، خو الحمدلله ولس بیدار دی او خدای چې چاله عزت ورکړي هغه انسانان نشي بې عزته کولی. سالار صاحب، دا راته ووایئ ستاسو د نیوونه پس د عوامو د عام وګړو غبرګون شو او څومره وخت بیا تاسو د جیل نه راخلاص شولئ؟ اصل کې چې کله خبر راورسېد موږ خو هغې تقریبا چې 12 بجه بیا حوالات کې بند کړو او په حوالات کې موږ سره داسې بیهیویر کوو لکه سړی چې دهشتګرد ونیسي. مطلب ما زما د سر نه بالښت واغستو، ما نه چټۍ واغسته، زه په فرش باندې په ځمکه باندې شپه ما تېره کړه. زه غریب سړی یم، د دغې سره د دغې سختو سره زه عادت یم. موږ ټول عمر د دغه خبره روژه م نیولې ده، چېرته ښه خوراک هم ونه کړو، چېرته بجلي م ونه لیده، ټول عمر په دې ګرمۍ کې. خو د دوی هغه نیت چې مطلب په هغه شپه باندې موږ ټارچر کړو، ګنټه پس بیا را پاسولو چې مطلب دوی خوب ونه کړي، تصویر وباسه. هلکه زما تصویران په دې ټوله پښتونخوا کې لګېدلي دي، په سالار تپوس مالته وکړه. نو دغه یو سیاسي انتقام و. بیا دا برته زه ویم چې د هغه ځای ناظم اعلی کوم چې زبیر علي و، ورسره والد صاحب غلام علي، هغوی هم راله، د هغوی زمونږ کمپرومایز هم وکړو. د هغې نه بعد چې دی بیا اډر میلاو شو چې یاره په دوی باندې د پې اف آی آر وکړئ. نو په موږ یې تقریبا چې 8 اف آی آر کړي، د وردۍ د شلولو او ډز یې هغوی وکړې، د ډزو او مړه بلا چې څه اف آی آر وي. خو الحمدلله د دې غریب ولس دوا به وه او چا چې څومره خدمت و او د چا چې کوم ځای پورې وسو هغوی خلکو کړی دی. نو موږ هغه جګ ته هم پته ولګېده چې مطلب دا کوم اف آی آر شوي دي، نو دا د بدنیتۍ په بنیاد باندې. دا راته ووایئ، د کلونو راهیسې تاسو د مزدور کیسان ګوند پلوي کوئ، تاسو د هغې مشري کوئ. د کیسانانو د کومه ستونزه چې په 1991 کې مخې ته راغلې ده، هغه تاوتریخوالی اوس هم د خانانو د مزدورانو ترمنځ چلیږي، اوسه پورې څه په ډاګه رنګ رانوړو.
څه فکر کوئ دا څه کمی محسوسېدی شي؟ په دې کې که تاسو سروې وکړئ نو تقریبا چې 60-70% خلکو چې دی د دوی روغې جوړې شوي، خو دې کې د هغه خانانو جوړې نه کېږي چې هغه د بالپین داسې کي وایي زه ورله پکې د قوم ځای نه ورکوم. نو چې یو سړی 200 کاله په یو ځای باندې آباد وي، هغه ځای د آباد کړی، یو سړی چې نوکري کوي 10 کاله نوکري وکړي هغه له پنشن ورکوي. نو دغه شان زم په دې وطن کې پیدا شوی ما، زما نیکونه په دې وطن کې وو. نو بعضې داسې خودسره خانان دي چې هغوی وایي چې موږ جوړې نه کوو، زما افسرانو سره تعلق دی، زه په زور باندې خلاصوم. ځینې باقي 70% خلک چې دی د هغوی جوړې شوي او دا ټول زموږ دپاره محترم وي. اوس زه په داسې کرسۍ ناست یم چې زه د کیسان نماینده یم او زه د خان هم نماینده یم. موږ به حق فیصله کوو. موږ ورته مخکې ویلي دي چې راشئ زموږ پلیټفارم ته راشئ، انشاءالله ستاسو دغه مطابق د رسم و رواج مطابق زموږ د وطن مطابق به ستاسو روغې جوړې کېږي. د شکل نه د هر څیز د قیمت اندازه لګي، گفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي. که په بجلۍ باندې کومه چې لویه ستونزه د اختر نه پس رامنځته شوې ده، که په دغې باندې راسره څه شریک کوي، د بجلۍ څه پته نه لګي. نو د بجلۍ د بده مرغه ما بله ورځ هم په یو تقریر کې ویلي چې دا کوم نیرونه موږ سره دي دا نورو ملکونو له ورکا، چین له ورکا، بل له ورکا، دا به په نورو ملکونو باندې بجلي خرڅوي. دا نیرونه موږ ته د انګریز د وختو دي، خو دوی پې مخکې څه ونه کړه. په کار وه چې په 8 ټکر دوی بجلي سازه کړی وی چې اوبه شته نو بجلي ولې نشته دی. بیا دوی دلته زموږ په تحصیل کې دا ګیله ده چې یاره دوی بیلونه نه جمع کوي. بیلونه موږ ولې نه جمع کوو؟ داسې میټرې زه آن د ریکارډ تا ته ښیم چې 10 کاله مخکې ډسکنیکټ شوي دي او هرې میاشتې هغې پسې بیل راځي. نو آیا میټر لیډر میټر ته ګوري که نه ګوري؟ نو چې دلته څومره ورانه ده، بل زه د ګیس بیل ورکوم، د ماشومانو د سکول بیل ورکوم، د دکاندار بیل ورکوم، خو چې ته یو هوټل ته لاړ شي او ته ګزاره کوې د دالو پلیټ وخورې او تا پسې بیل د نړۍ غوښې راشي، نو آیا ته به هوټل والا سره لانجه کې او که نه کې؟ صحیح. دا راته ووایي سالار صاحب، د څو ورځو وروسته بیا په دیر کې او په سوات کې وګورو د طالبایزیشن چې دا کومه نوې لړۍ شروع شوې ده، دغې ته کوم غبرګون لرئ یا کوم څه ویل غواړئ په دغه؟ یاره دغې باندې تاسو صحافیان هم پوهېږئ، ټول خلک په دغې باندې پوهېږئ. نو دغه زه به دا ووایم چې ستاسو د خولې نه خامخا څه واورو، ځکه چې تاسو د دې قام نه نو موږ ګوره موږ نه په خپله دهشتګردي منو، نه په خپله کوو. د بعضې د ادارو ته زموږ شکل خلکو داسې وړاندې کړی چې یاره ګینې دا کسانان چې دي دا دهشتګرد دي. نو نه موږ په خپله دهشتګرد دي، نه د ملک خلافي، د وطن خلافي. دا وطن چې دی دا موږ د غریبي طبقې آزاد کړی دی. د دوی وخت په دلته یې بله په انګلینډ کې، سبا که په وطن جنګ رالی دوی به تښتي. وطن دی پکار ده چې په دې کې امن راشي او په دې کې په غټه سطح باندې خبرې وشي. کوم چې واکدار خلک دي چې ما خپله ډیوټي وپېژنده، تا خپله ډیوټي وپېژنده، وزیر اعلی خپله ډیوټي وپېژنده، د عمل ټیک ټاک دی. د بجلۍ سوالګر یم، د هینډ پمپ سوالګر یم، د اسپتال د دوایي سوالګر یم، د وړو سوالګر یم، 2000 روپۍ تروړه ملم او بیا هم په قطار کې ولاړ یم. دا ولې؟ دا په سیملو کې دغه خلک لیږلي دي سرمایدار او جاګیردار چې هغه د غریبو د مسایلو نه دي خبر. هغه ته دا پته نشته چې د وړو تروړه په 100 روپۍ ده، د غوړو ګوتۍ په 100 روپۍ ده، کیلو چای په 100 روپۍ دی، د ربړ چپړې چې ماشوم له بچو لالي. زمونږ خو د بده مرغه بل څه کار نه دی کړی، د بیکاره سړي 10 بچي، نو بیا د هغې هغه شان نه تعلیمي نه تربیت وي، نه د هغه وس کېږي چې هغوی له ښه جامه او ښه پیزار والي. نو دا برته ویم که ورانه ده خلک وایي زمانه ده، نو که ورانه ده زموږ د واکدارانو نه ورانه ده. دا راته ووایي سالار صاحب چې د نن نه شپږ 2 کاله وړاندې چې د مزدور کسان ګوند کومه پارټي وه دا ډېره په غټ تعداد کې وه، اوس ورو ترو ماتېږي. وجه څه کېدی شي؟ دا خو دا کومه چې ماته شوې دا په 1971 کې دغه هغې نه وروسته هم پکې څه ناسه او څه ناسه دا د دې اصل وجه دا وه چې مزدور کسان پارټي غیر پارلماني وه. بل لکه او هغه مخکې خو پټي اوس مشینان نشته چې موږ خلکو له ځمکې سازه ورکوي.
مزدور کسان پارټي د پټو پارټي نه دا مزدور کسان پارټي د هر ظلم د جبر خلاف ده او بیا پارټي ښکارا کیږي او پیدا کیږي په الیکشن باندې په پارلمان باندې کار نه کوي موږ دا نه وایي خو په کوم وطن کې چې ته اوسېږي نو بیا به ته پارلمان ته ځې د خپله خبره پارلمان ته ځې سالار صاحب یو نړۍ مننه کوم چې وخت یې راکړ ډېره مننه ستاسو د میډیا چې موږ لم ټیم راکړو او زه به خپلې خبرې په دې شعر باندې ختمې کړم وایي څه وشو که ګل پکې د ښار جامې اغوستې دي او دلته خو سپرلي هم د انګار جامې اغوستې دي او دا چې کوت په کوت او چورلې چورلې دي موږ مسافرو تل په لار جامې اغوستې دي او ځان پسې پنسې راکاږي خپو ته یې لمن رسي دې غریب بچي د غریب پلار جامې اغوستې دي او بیا لکه ترندې اوسئ تښتي د دهقان لوڼه بیا زموږ د کلي خان د ښکار جامې اغوستې دي ډېره مننه شکریه ډېره مهرباني چېرته چې مې قدرمنو کتونکو ښاد آباد او